زه تاسو ته یو عرض داسې کوم چې موږ یو خبره کوو زموږ د مرګ چالان کېدل د پښتنو له هغې ودې دي چې زموږ وطن تقسیم شوی دی او د پای ټکی بې څه یي تر هغې ورځې به یي چې دا کرښه وه چې په کومه ورځ دا کرښه د منځه ولاړه د پښتنو د مرګ د پای ټکی ده بل نشته او له دغې ورځې به بیا د پښتنو د ترقۍ د پرمختګ منزل شروع کېږي دا چې دا موجوده وي او موږ په دې کې ګیر یو په غلامي کې موږ ښه ژوند نشو پیدا کولی دا ټول درواغ دي دا ټول خطا ایستل دي اصل قضیه زموږ دا ده موږ دلته خبرې کوو د سر امن غواړو ترقي غواړو د ژبې تحفظ غواړو په پردي ریاست کې نه د سر امن درکوي نه تحفظ شته نه ژبه شته دا ټول درواغ هغه نه ستا د ژبې دپاره دی نه ستا د سر د تحفظ دی هغه ستا د لوټ دپاره دی ته مستمره یې ته قانوني یې پخوا د فرنګي وې اوس د پنجابي یې ستا صرف لوټ کوي ستا وسایل لوټاږي ستا نن د موجوده پاکستان چې څونې فابریکه و کارخانه ته وایي زموږ په خپله پښتو کې موږ فابریکه ورته وایو خو اصل دا ټکی له جرمني ځای راغلی دی فابریک د جرمني ژبې لفظ دی و ماشین و کارخانه ته ویل کېږي نو هغه زموږ په ژبه کې ځای شوی دی موږ د جرمنیانو څخه یو وخت ډېره ښه دوستي درلودلې ده خلک سره دوستان چې یو له بله دا ټکي اخلي موږ فابریکه وکړو د پنجاب ټولې فابریکې ستا په خامال چلایي او هغه ستا خامال چې دلته ځي د ده په فابریکه کې پخېږي بیا دی ګټه پر کې بیا یې مارکېټ هم ته یې زه ډېر په ساده الفاظو درته وایم دلته موږ ټولې خلک ناست یو دا زموږ په غاړه شوي چې دي دا ټول د پاکستان د فابریکې دي نظر کې پر ځان دا ستا په لاس کې چې ژمنځ ته سر پر ژمنځ کې دا د پاکستان د فابریکې دا کارپېټ چې زه په ولیاږم دا د پاکستان د فابریکې ده هر څه ماته چې پراته دي دا د پاکستان د فابریکې راوتلي دي زه د ده مارکېټ یم د خام مال د تولیدولو او د پاخه مال د خرڅېدلو دغه زما قومي حیثیت دی دی د چا دا مال دا د پښتانه دی دا ټیم په موجوده پاکستان کې آبي برېښنا چې د اوبو جوړېږي دا ډېره مفته برېښنا ده په دې خرڅه هم نه راځي خالي اوبه لوړې کړه ډیم ودره لاندې څرخ ورته کښېږده ځرنده خو لیدلې دا د ځرندې څرخ اوبه یې ګرځوي داسې اوبه ګرځوي برېښنا راټولېدلې بجري د پاکستان په آبي برېښنا کې د اوبو په برېښنا کې په سل کې 80% د پښتانه له وطنه درې ډیمه دي درګۍ تربیلا ورسک دا یې تولیدوي او دونې برېښنا تولیدوي چې زموږ د پښتانه ټوټل د سواته راونسه تر دا کوټې تر ضرورت 3 ګونه زیاته ده موږ دونې برېښنا تولیدوو دا زموږ برېښنا دي لاهور ته برېښنا کوټ چې ګریډ ورته وایي دا په لاهور کې دی صاحب یې دله ځان سره ساتلی بیا یې را تقسیموي موږ ته زموږ برېښنا له موږ دا په 2.5 په 3 روپۍ یونټ دي هغه زموږ برېښنا په 80 روپۍ پر موږ بیا واپس خرڅوي
واپس یې پر موږ برېښنا د نن زمان یو قوت دی. مشین ذمہداري په دې کوي، فابریکه په دې چلوي، ټول د دا وخت د دغه زمان برېښنا یو قوت ده. دا موږ ته خپله برېښنا دغه یې مارکېټ دی، دغه یې نرخ. اوبه د پاکستان چې موږ پنجاب ورته وایو، آب په فارسي کې اوبه ته وایي، 5 اوبه 5 دریابونه. دا کم دریابونه دي؟ راوي ده، بیاس دی، ستلج دی، جیلم دی، اباسین دی. دا وځي پنجاب. په دې کې دا 3 دریابه چې دي دا د هند راځي، د هند غرو دا اوبه وتړلې. ورته تللی هسته لاهور ته په راوي کې د مرغۍ د شلو اوبه هم نشته. پاکستان پر خرڅ یو اوبه پاتې دي د پښتانه. اباسین د پښتانه په وطن کې راځي. دا پنجاب ټول زموږ په اوبو سیراب کوي، خو موږ پر دې خپلو اوبو اختیار نه لرو. له پېښور ته تللي یاست چې له پېښوره را روان ساسته تر ډېر اسماعیل خانه پورې دا بنوچیان، دا مروت، دا دښتې خو م لیدلې، خټک، وزیر، دا ټول دا دښتې چې دي پر دې باندې دا د اباسین اوبه راخېځي. خو موږ ته اختیار نشته، په دې نشته که اوبه دلته تړلې کړي بیا پنجاب وچاښي. او دا د ټولې نړۍ قانون دی، انساني مذهبي، چې پر اوبو حق اوله د سرور وي، چې څوک په سر کې اوله د هغوی اوبه، او دا اوبه راوځي زموږ له غرو 700 کیلومتره اباسین په پښتانه کې باندې هلته پېښور کې په صوابۍ ته موږ اوبه نشو تړلی، دا پر موږ بندې دي. داسې ځنګلات دا نمونه د دنیا نور ډېر منرل، که د سنگ مرمر په شکل کې دي، که د غمیانو په شکل کې دي، که د کرومایټ په شکل کې دي، د کولې په شکل کې دي، بلیا زر دي، دا ټیموس وتلي دي، سورول دي، ژړ دي، دا ټول د افغان وطن دي، د پښتانه په داسې غني خاوره کې الله پاک دې پښتنو ته ډېر ښه وطن وکړي. موږ د لوږې مړه له دې کلیو دا داسې یو 40 کیلومتره ووځي، اکثر د ټبین بیماران، ټبي پېښېږي د خوړو له کمایه ده. یو سورج وینه نه پکښې. د دې وجه موږ پر خپلو وسایلو اختیار نه لرو. د دې وجه دا ده، دا زموږ د نیستۍ الله پاک موږ نه یو نیستمن کړي. دا موږ چې دلته لاس پورته کړو خدای دنیا راکړي، زه هم خدای به راته په کار شي چې بې غیرتو مخته دنیا و تاسو ته ښه دنیا در کړې ده، ښه وطن مه در کړی. ته اوس د شي سوالونه کوې چې خپل وطن ګټلی نه سې، زه له اسمانه اشرفۍ نه در وروم. دا هغه په غټو الفاظو کې او د دې اختیار اخیستل د پاکستان په فریم کې نشته. دا ټول درواغ وایي، دا خلک بیا آیین دی، بیا 18 ترمیم دی، دا ټول درواغ. آیین په 83 کې جوړ شوی دی، تر 50 کاله واوښته. د دغه آیین په موجودګي کې زموږ لوټ 100 ګونه زیاته شوی دی، کم شوی نه دی. هلته په آیین کې لیکلي شوي دي چې وسایل به د کومو خپل وي، خو عمل کې یو شی نشته. دلته موږ کله پوځي حکومت راشي نو موږ غوږ ته ګوتې واچوو، جمهوریت پاکستان.
موږ خو که فوجیان وي پر حکمراني که پارلیمنت وي زموږ مرګ چالان دی نه په مارشلا کې درېدلی دی نه په جمهوریت کې درېدلی زه په که د پاکستان جمهوریت یم پکې مرم زما نیستي جمهوریت نه لرې کوي که بیا د جرنیل حکومت ته یم زه پکې مرم ما ته یې فرق نشته زما مرګ خو چالان دی دا اوس خو جمهوریت دی دا 20 کاله ده کړي چې جمهوریت انتخابات کړي زموږ د وطن تباهي خو دا 20 کاله کې اوس چې دا جمهوریت موجود دی نه زموږ آبادي د پاکستان په جمهوریت راځي زموږ آبادي چې موږ واک اخلو زموږ واک به په هغه ورځ زموږ لاس ته راځي چې د پاکستان وجود له منځه ځي دغه زموږ د واک شرط دی او چې په کومه ورځ ستا د مابینه دا توره لیکه ووته له هغې ورځې به ستا قومي صحت رغېدل شروع کوي د دغې په موجودګۍ کې که هر څوک څه دلیلونه ویایي دا سوچه درواغ باید چې موږ دا ذهني ومنو موږ په دې شیانو پوه شو پر دې باندې لوست وکړو او که موږ په دې نه یو پوه موږ د کام پر سر و مرګ ته ځان نشو کولی داسې ګټې نه په اصلاحاتو زموږ وجود شاتیا به کېږي چې موږ څه ریفارمز وغواړو له پاکستان ستا د عین په چوکاټ کې پلانې بمکانې داسې و دې ته به ستا لښکر تیارېږي چې ستا په کومه ورځ آمو اباسین سرحدات شوه له دغې ورځې د مرګ هم بیا بند دی او د ترقۍ مزل به بیا ته د خپلو وسایلو مالک یې بیا دا ریاست ستا له وجوده جوړېږي ستا له ژبې جوړېږي ستا له جغرافیې جوړېږي دغه به بیا ستا تحفظ کوي پردي ریاستونو ستا تحفظ نه کوي نه پنجابی کوي نه فرنګي کوي دا ګډ په لوټ پسې راغلي دا ټول دلته لوټل کوي دغه هغه قضیه ده زموږ او باید موږ خپله قضیه په خپل کام کې بیان کړو موږ د خپل کام ذهني روزنه په خپله قضیه وکړو نه د پاکستان پر جمهوریت پر پارلمنت دلته زموږ قامي ګوندو یا زموږ قامي مشرانو په مخه اخیستي دي پارلمنت بالا دستی هلکه دا پارلمنت کې 300 څو چوکۍ دي په پارلمنت کې پنجابی 52% دی موږ او شندای بلوچ ګډ سره مرګري سو موږ 48% دي زموږ ټول ټوټال په 300 چوکۍ کې د پښتنو 40 تم نه دي په پارلمنت خو ماته یو بدلون نه د دې پارلمنت بالا دستی شنو خو د پنجابي بالا دستی ده زه د پنجابي د بالا دستی د پاره ځان مړ دا ځوابي دا ټول تجاران دي چې تر د پارلمنت ځان رسي بیا یې موږ وینو چې بیا دوی څه وایي زموږ قضیه اصلي دا ده او دا قضیه دا به د مړمن په زور رسوي او دا مړمن به د هغه وخت جوړېږي چې دا قام په دا قضیه پوه کړي دا قام خپل اصلي بنیاد ته ورسېږي او د قام مایندسیټ پر دا جوړ شي هلته به بیا ستا آزاد ژوند دغه باید موږ وپېژنو ما درته وویل چې کوم قامونه په خپله قضیه نه وي خبر په خپله مقدمه نه وي خبر هغه خپل دښمن پېژني چې څوک خپل دښمن نه پېژني هغه بیا مبارزه څنګه کوي هغه به بیا داسې لکه دا زموږ جمهوریت د پاکستان د پارلمنت بالا دستی د راغی جمهوریت موږ په ژوند کې یو فرق نه